ځوانانو د جذب میکانیزم مو څه ډول دی، څنګه یې جذبوئ؟ ډېر ښه. موږ ځوانان په دریو مرحلو ویشلي دي. اوله طبقه هغه ځوانان دي چې ډېر ابتدایي مرحله کې یو فکر لري، هغه هم راغواړو. دویمه طبقه هغه ځوانان چې فکر یې عملا په ورقه لیکلی دی، یو ډیزاین لري، یوه طرحه لري او هغه په یو منطق باندې استواره ده، هغه هم رابلو. او دریمه ډله خلک هغه دي چې دغه فکر یې هم لیکلی دی او هم عملا د عمل جنبه هم ورکړې ده، یو څه ونه جوړ کړي دي خو په ډېره وړه مرحله کې دي، ابتدایي مرحله کې دي. هغه خلک هم موږ رابلو. د دریو خلکو سره، د دریو طبقه ځوانانو سره موږ په مختلفو حالاتو کې کار کوو چې د دوی دغه فکرونه سره سمبال کو، منظم کړو او د دوی فکرونه د یو تجارتي میکانیزم په اساس استواره کړو. داسې یو شی نه اوسي چې دوی تولید کړي او هغه د بازار د کار سره اړخ ونه لګوي، یا ضرورت نه اوسي د بازار. فرض وکړئ چې داسې یو شی به اوسي چې هغه پخوا تولید سوی اوسي، جوړ سوی اوسي، یا ضرورت نه اوسي. موږ ټول تقاضا د ځوانانو نه ده چې په هغه شي باندې فکر وکړي چې ننني بازار کې یا بین المللي یا دننه ملي بازار ولري.